الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر وأيضا قال اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وخصوصا على الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. زما معزز کریم رب دی مونږ او تاسو ټولو ته کامل ایمان نصیب کی. الله جل جلاله دی د دور حاضره او د مستقبله د دې خطرناکو عظیم او زهریلو او د ړندو او د تورو تیرو فتنو نه مونږ تاسو ټول محفوظ اوساتي او د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شان اقدس د خاطر دی الله پاک زمون مغفرت نصیب کی. زما محترمو نن ستاسو وړاندې زما د خطبې او د تقریر موضوع ډیره زیاته اهمه ده او د وخت سره انتهایی مناسب چې څو ځل ما په هغې باندې خبره هم کړې ده، خو نن دغه بیان دا تقریر دې ته په دې نظر مونږ ونه ګورو چې دا یو جوشي خطابت دی یا طرز مقررانه دی. نن ستاسو وړاندې زه د قادیانیت په مسله باندې او د 7 ستمبر 1974 کومه فیصله چې شوې وه د قادیانیت متعلق او ما په هغې باندې رد کړی چې دا خلاف شریعت شوې وه، په دغه موضوع باندې زه یو داسې بحث نن کول غواړم ستاسو وړاندې. شاید دا د زندګۍ اخیری دومره وضاحت سره بیان او شاید داسې بیان معنا دغه حکم په دومره دو ټوک او صفا الفاظو کې بیا ستاسو د غوږ د مخې تیر نشي. دې وجه نه زما موقف انتهایی په اخلاص سره په سوچ سمجھ سره او د ځان د پیولو په نیت حق ته د رسایۍ په نیت باندې د ابتدا نه واله انتها پورې تاسو وورئ. په سکرین په لاره باندې څومره ملګري چې زما دا خبره بیا اوري هغې نه هم دا درخواست دی چې زما موقف د اول نه واله آخره پورې د ننني مجلس واورېدلی شي، د پوهېدو په نیت باندې په اخلاص باندې د حق ته د رسایۍ په نیت باندې او به حیثیت د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د یو مسلمان امتی دا وورو په دې باندې د ځان پویولو کوشش وکړو. که بالفرض زما دغه موقف د قرآن او د سنت او د فقه حنفي
او زمونږ د دین او د اسلام او د شریعت سره موافقو برابرو په هغه تله د قرآن او د سنت او د فقه حنفي او د اسلام باندې بالکل برابر سرابرو نو بیا زه هم هیڅ یو مسلمان چا چې کلمه ویلي وي او چا سره هم تعلق وي دله دغه موقف قبلولو کې تردد پکار نه دی او که چېرته کې زما موقف د قرآن او د سنت د فقه حنفي او د اسلام او د شریعت خلافي بالکل مونږ خپلې اصلاح ته 24 غنټې او شوا روز او د کال 12 میاشتې تیار یو زمونږ د څوک اصلاح وکړي مونږ ته د څوک خپله غلطي په ګوته کړي خپلې غلطۍ نه رجوع کولو ته شپه ورځ تیار ناست یو ستاسو د اصلاح شکریه ادا کولو ته مونږ شپه ورځ تیار ناست یو بلکې مونږ به ستاسو احسان منو چې په دې موضوع باندې مونږ د یو غلطۍ ښکار شوي او ستاسو د برکت الله مونږ د دغه غلطۍ نه بچ کړو نو هغې ته مونږ تیار یو محترمو زه محترمو په 7 ستمبر 1974 کې آئین پاکستان د علماو په محنت او په کوشش باندې د قادیانیت متعلق هغې ته حکومت ته اول یو قرارداد پیش کو او د هغه قرارداد په نتیجه کې زموږ حکمرانانو د بټو په دور کې په 7 ستمبر 1974 کې چې 11 ورځې جرحه د مرزا ناصر سره شوې وه او 2 ورځې جرحه د لاهوري ګروپ سره شوې وه 13 ورځې جرحو نه وروستو نو پارلیمنت او پاکستان اسمبلی دا فیصله وکړه چې قادیانیان غیر مسلم اقلیت دی مسلمانان نه دي غیر مسلم دي او اقلیت زما دعوه ده بمانه ذمیت دی یعنی څنګه چې یهودي دلته وخت تېرولی شي د اسلام د اصولو لاندې جزیو ټکس ورکوي عیسائی وخت تېرولی شي سکھ او هندو وخت تېرولی شي داسې به قادیانې وخت تېروي او د ده به تحفظ کېږي د حکومت د طرف نه نو ما دا یو دعوه کړې وه محترمو چې دغه فیصله کومه آئین پاکستان کړې ده کوم پارلیمنت کړې ده دا خلافي شریعت ده څه ده جي څه شی ده جي خلافي شریعت ده د شریعت کې اسلام کې د قادیانیانو دغه حکم نه دی کوم چې پارلیمنت د پاکستان ورکړی دی او یو قدم زمخ کې زما اسلام کې د قادیانیانو هغه حکم نه دی کوم چې په 7 ستمبر 1974 کې زمونږ د ټول پاکستان متفقه طور ټول علماء د قادیانی باره کې مطالبه کړې وه زما دا دعوه ده چې دغه مطالبه هم غلطه ده دغه مطالبه هم د شریعت موافق نه وه دا هم د شریعت نه خلاف محترمو چې کله ما دا خبره وکړله او زما خبره خوره شوله په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې په کار دا علماو له خپلو له هم پردو له هم پوهانو له دا په کار چې زما دغه بیانې د قرآن او د سنت او د فقه حنفي په تله کې تللی وې که دا پې برابر نه وې ما ته به په مخ راویستلی وې بلکل زما اصلاح به کړی وې زما تردید به کړی وې او که نه دغه بیان د قرآن او د سنت موافقو قبلول پکارو که نو پکار جي زما دغه بیان که د شریعت سره موافقي د حضور ذات اقدس ته پکې فایده ده که نقصان ده وایي څه شی ده جي د حضور علیه الصلاة والسلام ناموس رسالت ته پکې فایده ده که نقصان دی فایده ده جي نو د حضور د فایدې د خاطره د حضور د ناموس د خاطره د حضور پاک د تاج او تخت ختم نبوت د حفاظت د خاطره دا زما خبرې د قبلولو د وړ دي که نه دي ور تاسو نه پوښتنه کوم پکار دی چې قبول شي پکار تاسو ټول وایي ښه جي نو پکار خو دا وه نو افسوس په دې باندې چې لوی علما چې څوک 15 کاله د 20 کالو د 25 کال نه بخاري پڑھاوي څوک شیخ القرآن دی څوک شیخ الاحادیث دي او څوک لوی مفتیان کرام صدر مفتیان د لوی مدرسو هغه علماء په ځای د دې چې زما دا موقف تللی وی د هغې جواب څه دی یاره مخکینو علما ولې نه پوهېدل څه مفتي مامور صاحب نه پوهېده څه بنوري صاحب نه پوهېده څه دا دومره ډېر علما نه پوهېدل څه چا خو دا جواب وکړ چا خو د دې نه یو قدم مخکې لاړه او هغه وایي دا بکواس کوي ما ته ملګرو
د هغه مفتیانو شارټکټ را لېږلي دي چا چې زما بیان ته لاندې لیکلي وي بکواس کوي د اسلام او د شریعت حکم بیانول بکواس دی تاسو وایي بکواس دی چې څوک د اسلام او د شریعت حکم ته بکواس وي دغه مفتی صاحب نه زه پوښتنه کومه په شریعت کې دغه څه حکم دی که دغه خبره زما وه د قرآن او د سنت نه وه بیا بېشکه ته ورته بکواس ووایې تا ته حق حاصل دی خو که ما د قرآن او د سنت نچوړ بیان کړی دی نو بکواس ویل ورته ایمان د لاس انزل نه دی محترم دا خو ډېره خطرناکه خبره ده چا ویلي یاره ځان مشهوروي ښه چې زه د حضور د شان اقدس حفاظت کومه زه نن ځان مشهورومه زه نن طلب د شهرت کومه زه نن د چا ویلي وایي دا د اکابرو هغه ټول سعی او کوششونه ویده ضایع کړي دي وایي هغې ته په سپک نظر ګوري زه خو وایم چې زما اکابر څونه علماء دیوبنو او که په هغه وخت کې علماء بریلو علماء اهل حدیثو چې څوک مسلمانانو او د قادیاني خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان اقدس د حفاظت دپاره یوه کلمه هم ادا کړې وي رب العالمین دی ورته په جنت الفردوس کې اعلی مقامات نصیب کړي رب العالمین نه ولا دعا ګویم د زړه نه چې الله دې کروڑها اربها رحمتونه قبرونو باندې را اوري او څوک چې ژوندي دي الله جل جلاله دي په ژوند کې برکت نازل کړي زه د هغې محنت ته د هغې کوشش ته د هغې منډو ترلو ته د هغې سعی ته ډېر د قدر په نظر باندې ګورم زه د هغې سپکاوی نه کوم زه د هغې بېعزتي نه کوم زه د هغې بېادبي نه کوم د هغې د خوارو محنتونو نه سترګې نه پټوم ها دا حق لرم چې محنت په حق ګڼم کوشش په حق ګڼم د ثواب د رب العالمین نه ورته د ثواب امیدوار یم سره د دې نه دا حق لرم چې د دلایلو په بنیاد ورسره اختلاف ولرم لرم که نه لرم جي هر کشر هر مشر په هره زمانه کې علماء د یو بل سره د دلایلو په بنیاد باندې اختلاف ساتلی دی که یو عالم خطا شوی دی نو بل ورته خطا په ګوته کړې ده نو د هغو احسان منل پکار دی هغه سره خو دښمني پکار نه ده نو محترمو دې وجې نن ستاسو مخکې زه د رب العالمین په مخ کې او د خاتم النبیین سید الکونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې چې په ورځ د قیامت زما غاړه خلاصه شي نن تاسو نور صفا صفا دا خبره نور مزید واضح هما د دې نه وروسته بیا نور وضاحت به نه زما وس کې وي او دا اخري زما د قادیانیت خلاف او دغه آیین خلاف د دې زما دغه بیان به حرف آخر وي شاید زما د جون اخرنۍ خبرې دا ستاسو مخکې وړاندې کوم الله جل جلاله دې ما ته د صحیح وینا او بیا ټولو ته د عمل توفیق نصیب وفرمایي محترمو اول راځو په دې باندې د ټول امت مسلمه اتفاق دی چې قادیانیان دا زنديقان دي څه شي دي کم کافر چې کفریه عقاید لري عقاید کفریه دي او خپل کفر ته اسلام وایي مونږ بار بار دا تعریف کړی دی د فقهاو د اقوالو په رڼا کې هغه ته زنديق کافر وایي څه ورته وایي د قادیانیانو عقاید کفریه دي او ځان ته احمدي مسلم وایي ځان ته کافر نه وایي لہذا په دې د ټول امت اتفاق دی چې قادیانیان دا زنديقان کافران دي دا عام کافرانو نه دي په دې باندې د دور حاضر یو څو فتاواجات ستاسو مخې ته دغمه انسان مسلمان او عالم خو پرېږده په دې کې د زناور شک نشته چې قادیاني زنديق کافر دی عام کافرو خو بیا هم ستاسو د تسلی دپاره زما محترمو زما په لاس کې د دارالعلوم دیوبند تازه فتوه موجود ده دا دارالعلوم دیوبند فتوه ده د دې نه سوال کیږي چې قادیانیان د قادیانی کو ملازمت پر رکھا جا سکتا ہے یا نہیں د فتوی عنوان دا دی چې قادیانی ځان سره نوکر جوړولی شي کو نشي جوړولی سوال کیږي اس مسئلہ میں وہی ہمارے کالج میں ایک استاذ ہے جو کہ قادیانی ہے زمون کالج کے استاذ دے قادیانی دے اس کو نوکری دیتے وقت ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا جبکہ یہ استاذ اپنا کام اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے وقت پہ آتا ہے اپنے کام میں غفلت نہیں کرتا اور نہ ہی اپنے دین کی پرچار یا اس بارے میں کسی قسم کی گفتگو کرتا ہے کیا ایسے شخص کو نوکری سے نکال دینا چاہیے یا رکھنا چاہیے سوال کی
قادیانی استاد دی د دین خبرې نه چیړي دینی دنیوي ډیپټي د سکول خبره ساتي نو د استادې باندې پریدو که سکول نه وباسو دارالعلوم دیوبند دا فتوا ما سره ده تازه اوسم ویب سټ باندې تاسو ګوګل کې چې سرچ کړئ دا تاسو ته وړي دي هر چاته تازه فتوا ده موجود ده دیوی قادیانی لوگ اپنے خلاف اسلام غلط اور گمراہ کن عقائد کی وجہ سے تمام اہل حق علماء اسلام کے نزدیک بالیقین زندیق و مرتد اور دائے اسلام سے خارج ہے جواب مورد ہو سشیدی جی فرمائی قادیانیان دو خپلو غلط و گمراہ کن عقائد دو وجنا تمام اہل حق علماء اسلام کے مطابق تمام اہل حق علماء اسلام کے نزدیک بالیقین زندیق و مرتد اور خارج از دار اسلام ہے دا دارالعلوم دیوبند فتوا ده چې قادیانان د خپل عقاید وجنه مرتد هم دي زندیق هم دي د اسلام نسم دي جی پدې د ټول اسلام دونه موڅ دي اتفاق دي ټول وایي څه دي اتفاق ان دا د دیوبندیانو فتوا نه ده دا د بریلیانو فتوا نه ده دا د علماء اهل حدیث فتوا نه ده دا د تبلیغیانو فتوا نه ده دا صوفیو فتوا نه ده دا د عربو نه ده دا د عجمو نه ده دا د تمام امت مسلمه موقف دی چې قادیانی زندیق او مرتد دی زندیق او مرتد دی یو فتوا تاسو ته درغه دارالعلوم دیوبند دویمه فتوا سوال کیږي قادیانوں کے ساتھ بودوباش اختیار کرنا عنوان دے دغا فتوا دارالعلوم دیوبند ویب سائٹ باندھی موجود ہے سوال کی ہمارے کالج میں یا محلے میں قادیانی رہتا ہے زندگی کی مختلف معاملات میں ان سے تعلق قائم رکھا جا سکتا ہے اور ان کی معاملات کی حدود و قیود کیا ہوگی جواب قادیانی باجماع امت کافر اور زندیق ہیں قادیانی باجماع امت کافر اور زندیق ہے د ټول امت اجماع ده چې قادیانی کافر دی او کافر سره کوم کافر دی زندیق کافر دی څه شی دی جی زندیق کافر دی زما پلاس کې د کراچۍ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹون کراچی د هغې فتوا د محترمو سوال کیږي ویب سائٹ باندې اوس هم موجود ده کیا آج کل کے قادیانی مرتد قرار دیے جاتے ہیں آیا نن سبا مونږ قادیانیانو ته مرتد ویلې شو کنو کیا اہل سنت میں ملی اور فطری مرتد کا قاعدہ ہے اہل سنت کی یعنی سوک دو مور نے پیدائشی مرتد کی دیشی سوال جواب قادیانی کفریہ عقائد رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور مسلمانوں کو کافر کہتا ہے اور اپنے مذہب کو اسلام کا لیبل لگا کر فروغ دیتا ہے اور اپنے کفریہ عقائد کو باطل تعویلات کے ذریعہ اسلام باور کراتا ہے ایسے شخص کو شریعت کی اصطلاح میں زندیق کہتے ہیں سورتا ہوئی جی زندیق کا کفر انتہائی درجہ کا کفر ہے دا زندیق کفر دا انتہائی درجے کفر دے دا زندیق برک درجے والا مرتبی والا کافروں نشتا پوری ملت اسلامیہ متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر کی بدترین قسم زندیق اور کافر محارب قرار دیتی ہیں طول امت مسلمہ پر اتفاق سرا قادیانان د طول کافرانونا سخ کافر چه زندیق کافر دے او کافر محارب دے کافر حربی کافر زمینہ سجی حربی کافر طول امت مسلمہ دیتا کافر محارب ہوئی او بیا مخی ہوئی محترمو چاہتا دا اشکال رازی رست وضاحت کو ما چکم قادیانان مسلمانانو او قادیانی امن دیخو زندیکان شو چکم دا دی اولاد پیدا شوئے دے دا دی اولاد بم زندیکانی دا دی اولاد بم مرتدی کنا دا دی اولاد عام کافر دے وہی قادیانیوں کی 100 نسلیں بھی بدل جائیں تو ان کا حکم زندیق فرمائی قادیانیوں کی 100 نسلیں بھی بدل جائے تو ان کا حکم زندیق اور مرتد کا رہے گا کہ قادیانیانو 100 نسلوں عمراشی یعنی آغا قادیانی ورپسی بل بچے دا بچے داسی ورپسی 100 نسل راشی سلم نسل بیم زندیق وی سوئی جی عام کافر باندی
गोर मुर्तद और जिंदगी के दा फ़र्क दे खुदे मका कयो इलाका यो गट इलाका वोड़े द इस्लाम ना और मुर्तद शू और ब्या ददी औलाद पैदा शो नो द मुर्तद औलाद आम काफिर दे सशे दे जी आम काफिर दे ब्या अगर तो वजले नशी अतब दावत वर्के द जजी तलबत के कागनी भी ब्या जिहाद वर सर के और द जिंदगी सलम नसल सदे दा फतवा दा चा दा दारुलूम बिनोरी टोन कराचा है फरमाई दावा दे हुई आम काफिर का हुक्म नहीं होगा सलम न सलिम आम काफिरो न दे इसलिए इनका जो जुर्म है यानी कुफर को इस्लाम और इस्लाम को कुफर कहना ये जुर्म इनकी आइंदा नस्लों में भी पाया जाता है दा बिनोरी टोन फतवा मोहतरम स्तासु मखी दा मासर मजमून दे द खत्म नबूवत देता उन्वान लगी दे खत्म नबूवत और दा मरकजी सिराजिया गली नंबर 4 अकरम पार गालिब मार्केट गुलबर्ग नंबर 3 लाहौर यानी मरकजी दार खत्म नबूवत द अगी मजमून दे द काफिरान अकसाम जिक्र कई और ब्या हुई यो जिंदगी दे यो काफिर तो जिंदगी काफिर हुई ब्या पक दा कादियाने अच्छी कादियाने और ब्या मख के दे हुई अब तो समझ में आ गया हो कि मिर्जा और मिर्जाई का कुफर किस कदर बदतरीन है तास तो उस पतो लगे दे मख की मजमून ना कि मिर्जा कुफर तो इस्लाम हुई नो ददा कुफर सुम्र बदतरीन दे हुई और ये दुनिया भर के काफिरों से बदतर काफिर है कादियानान द टूल दुनिया द काफिरानो ना वाया टूल दुनिया द काफिरानो ना बदतर काफिरान दी ये जिंदगी है दासदी टूल खुलक वही सशेदी जिंदगी है जो इस्लाम को कुफर और कुफर को इस्लाम कहते हैं और शरीयत के मुताबिक जिंदगी वाजिबुल कत्ल होता है शरीयत के मुताबिक जिंदगी वाजिबुल कत्ल होता है द शरीयत मुताबिक जिंदगी से भी पबल इबारत सरा कादियाने सदे सशेदे ये दुनिया में खा मख की वही खा ब्या मख की दे हुई वही ब्या शूर जुड़ करे दे कि पाकिस्तान मुंसर जुल्म करे दे ज्यादते करे दे फलान फलान दे ब्या वही शरीयत के फतवा से तुम वाजिबुल कत्ल हो शरीयत के फतवा से तुम वाजिबुल कत्ल हो द शरीयत द फतवे मुताबिक कादियानान सदी कत्ल सदे जी सशेदे जी दाखिल दद हुक्म शो दद औलाद द कादियानान औलाद बार की दे ब्या वही दे वही खाजी मख की ब्या लग सूकर के मख की वही लिहाजा ये जिंदगी है कादियानान जिंदगी कान दी और जिंदगी भी मुर्तद की तरह वाजिबुल कत्ल होता है जिंदगी हम तो मुर्तद परंग वाजिबुल मख के तो कादियानान द औलाद हुक्म जिक्र की मोहतरमो अल्लाह जल्ल जलालहू दी मुंग पदीन माने सही वी की द हसद ना द शख्सियत परस्ते ना द जमात परस्ते ना द अकाबिर परस्ते ना द बुत परस्ते ना द अनानियत न रब्बुल आलमीन मुंग महफूज ओसाती कमु हक हुक्म उमन देख द हुजूर द जाति अकदस पे ददा कमु दीन अस्तर ये पटो द हुजूर द जाति अकदस सर खयानत को कसम दे द नामूस रिसालत सर मुंग खाइनीन यो मुंग अगी तखपला अगी खपी मुंग वहुन की मोहतरमो दे ब्या मख की वही दे वही जिंदगी मिर्जाई और इनकी नस्ल का हुक्म द जिंदगी द मिर्जाई द कादियानी द नस्ल हुक्म से दे वही लेकिन कादियानियों की 100 नस्लें भी बदल जाएं कद कादियानान सल नस्ल बदल शी तो इनका हुक्म जिंदगी और मुर्तद का रहेगा द कादियानी द नस्ल हुक्म से दे जी जिंदगी को और मुर्तद हुक्म दे दाजी जमा पलास के द मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती वली हसन टोम की रहमहुल्लाह शद कादियानान खिलाफ द बाइकाट तफसीली फतवा दी तैयार करी दा फसूस सफहात के जमा पलास के दागी फतवा दा वेबसाइट बांधी मौजूद दा दन दे बास की पदी बांधी च कादियानान सर से पकार दी देवी इस सिलसिला में सबसे पहले तो इस्लामी हुकूमत पर यह फ़र्ज आयद है तो टूल नमक के खो पे इस्लामी हुकूमत बांधी दा फरीज़ा आयद अदा कि वो इस फितना परदाज मुर्तद्दीन पर मन बद्दल दीनहू फ़क्तलूहू की शरी ताज़ीर नाफिज करके इस फितना का कल्ला कम आ करे और इस्लाम और मिल्लत इस्लामिया को इस फितना को यूरश से बचाएं
دې فرمایي د حکومت خو ذمہ داری دا ده چې د دې حدیث مطابق چې چا دین بدل کړ مردار کوي دې ته د سزا ورکړي دې څه کی قتل لګي صدیقی جی ټول وای صدیقی حاجی دے فرمائی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے پھر فتنہ پرداز موذیوں اور مرتد و کافر سے جو سلوک کیا وہ کسی سے مخفی نہیں اور بعد کے خلفاء اور سلاطین اسلام نے بھی کبھی اس فریضہ سے غفلت اور تساہل پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا بیا مخ کی دے وئی لیکن اگر مسلمان حکومت اس قسم کے لوگوں کو سزا دینے میں کوتاہی کرے یا اس سے توقع نہ ہو تو خود مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ مسلمانان حکمرانان بی ضمیر شی بے غیرت شی بی دین شی او غلامان شی او دا فریضہ نہ ادا کئی قادیانان نہ مرداری نو بیا دا فریضہ تو مسلمانان راضی پچاوند راضی جی فرمائی تو خود مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ بحیثیت جماعت اس قسم کی سزا کا فیصلہ کرے بحیثیت جماعت مومنان دا سکی جی فیصلہ کی جو ان کے دائرے اختیار میں ہو چې سونه د پس کی وی اختیار کی سونه د نو دا ګورا زنديقان دي خجی زنديقان دا دارالاخلاص کراچۍ فتوا دا زنديقان دي زما په لاس کې دی دا مضمون دی خجی دا یو څو فتاوی ستاسو مخ کې مو وړاندې کړي نور دا مدتور زناور نم دا پټنه دا چې قادیانان زنديقان دي څه شي دي او زنديقان واجب القتل څه شي جی واجب زنديق د پاره په دنیا کې جایز حق د زندګۍ تیرولو حق نشتا اوس بزر اعظم ستاسو وړاندې محترمو ستاسو وړاندې زو د 7 ستمبر 1974 والا زمون علماء چې کوم قرارداد پیش کړو زه هغه الفاظ تاسو ته وایم ما شه داوا کړی و چې دا فیصله خلاف شریعت وا سوجي خلاف شریعت وا زه اوس دغه علماء چې چا ماته چا ویل دا بکواس کوي څوک وی ځان مشهور وي څوک وی ګډي وډي وي څوک وی دا کبیر ګستاخ دی څوک وی دا کبیر صحیح او کوشش باطل کړي دی څوک وی په دین باندې نفيږي دا سوالات مې د ټولو علماء نه دي دا سوالات په ټولو علماء باندې قرضي بریلانو باندې هم قرضي وابیانو باندې هم قرضي په اهل حدیث او پنځپیرانو باندې هم قرضي په علماء دیوبند هم قرضي څوک چې ځان ته مسلمان وي او آئین پاکستان دغه فیصلې ته شری فیصله وي هغه باندې زما قرض دی څه شي دی قرض دی زه غاړه خلاصوم الله جل جلاله تبا غاړه غټه او قلوب مون ان شاء الله مون ورزو خدای پاک په دربار کې به ودرېګو الله جل جلاله په دربار کې په میدان محشر کې بیا پته لګي ان شاء الله چې څوک د حضور پاک سره ډیر عاشقو د حضور علی السلام سره څوک ډیر ریښتونه وو او څوک دروغجنو چا دکانداري کولی د حضور په نوم باندې چا خپل کاروبارونه روان کړو محترمو دا 37 کسانو دستخط دی په دې باندې دا هغه قرارداد دی چې دا په 7 ستمبر 1974 کې پیښ شوی آئین پاکستان کې زه دا غي جمله درته وایم د قادیانانو متعلق د حکومت نه زمونږ ټول پاکستان علماء د صرف دیوبندیان نیو دا بریلیان امو دا اهل حدیث امو دا اتفاقی فیصله وا د ټول امت پاکستانیا نچوړ چې د حکومت پاکستان نے کوم مطالبہ کړو د بټو په دور کې داغي الفاظ دادي اب اس اسمبلی کو دا صفحه نمبر 30 تا او دا ګور د کراچۍ نه چاپ شوی دی کتاب ملاویږي دی وای اب اس اسمبلی کو یہ اعلان کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار انہیں چاہے کوئی بھی نام دیا جائے مسلمان نہیں اور یہ قومی اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تاکہ اس اعلان کو مؤثر بنانے کے لیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر سشے جی ڈاٹا کیوں آئی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے احکام وضع کرنے کی خاطر آئین میں مناسب اور ضروری ترمیمات کی جائے علماء میں سوال دادے پدی کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے دامت برکات العالیہ
چا چې دا نیم قرارداد هغه لیکلی دی، نیم شیخ سمیع الحق رحم الله لیکلی و، شیخ صاحب مفتی تقی عثماني صاحب ژوندی دی، حیات دی، که نور وفات شوي دغه علما هغه ژوندی دی. دا سوال مې د هغه نوم دی، د هغه د شاګردانو نوم دی او د ټولو علمو نوم دی چې کله زندګ په ټول امت اتفاق سره قادیاني زندګ شو، نو د زندګ دپاره په اسلام کې جایز حقوق شته؟ شته؟ په دې قرارداد کې د جایز حقوق او مفاداتو څه مطلب دی؟ جواب غواړم. په دې قرارداد کې د جایز او د جایز حقوق او مفاداتو د قادیانی دپاره څه مطلب دی؟ کم جایز حق کم مفاد د قادیانی دپاره تا غوښتی دی او په کم شریعت کې د قادیانی دپاره جایز مفاد شته؟ هغه مفاد دا دی غیر مسلم اقلیت باندې چې ما ویل اقلیت د ذمیت په معنا باندې ذمیت، نو دغه پې دلیل دی چې د ذمي جایز حقوق وي. جایز حقوق د چا وي؟ دلته عیسایان هندوان اوسېږي او حکومت ته ټکس ورکوي، جایز حقوق شته که نه شته؟ شته دی. هغې وینه محفوظ ده، جان یې محفوظ دی، مال یې محفوظ دی، عزت یې محفوظ دی، د هغې ته څوک څه ویلی نه شي. ته چې قادیاني له جایز حقوق او مفادات غواړې، دا تا په مقام او مرتبه د ذمي کې واچول، ذمیت کې واچول. زندګ کافر دپاره ذمیت په شریعت کې شته محترمو؟ د علماو نه پوښتنه کومه، جواب دې راکړي. بیا ډېر خلک دا وایي یاره که دا کافر نه وی قرار شوی بوټونو ته ودرېدل، د اوټونو مطالبه هم دې علماو خپله کړې ده. دا صفحه نمبر 30 وه، صفحه نمبر 118 د دې قرارداد صفحه نمبر 118 زما محترمو، صفحه نمبر 118 کې عنوان دی پاکستان کے 33 علماء کا مطالبہ ترمیم. د پاکستان د 33 علماء آئین کی د ترمیم مطالبہ کړی دا. داغی الفاظ دادی 1953 میں پاکستان کے دستور پر غور کرنے کے لیے تمام مکاتب فکر کے مسلمہ نمائندہ علماء کا جو مشہور اجتماع ہوا، اس میں ایک ترمیم یہ بھی تھی کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دے کر پنجاب اسمبلی میں ان کے لیے ایک نشست مخصوص کر دی جائے اور دوسرے علاقوں کے قادیانیوں کو بھی اس نشست کے لیے کھڑے ہونے اور ووٹ دینے کا حق دے دیا جائے. قادیانی ته د ووٹ ورکولو حق مطالبه چا کړې ده جی؟ علماو کړې ده. چا کړې ده جی؟ د پاکستان د هر مکتب فکر عالم کړې ده چې دلته په پنجاب کې سیټ هم ورکړی شي او د ټول پاکستان قادیانیان دي اوټونو ته هم ودرلی شي. د دې علماو نه مې سوال دا دی چې آیا کافر محارب او کافر زندیق اوټونو ته ودرېدی شي؟ هغه د اسلام په وړو عهدو کې برخه ورکولی شي؟ د محارب او د زندیق کافر نه په اسلام کې مشوره او رایه اوټ اخیستل جایز دي؟ دا سوالات جوابات دیو کې بکواساتو سره نو د قرآن او د سنت او د اسلامي فقه په رڼا کې د جوابات راکړي. نو د اوټونو مطالبه خو تاسو خپله کړې ده. اوس تاسو زه پوښتنه کومه چې د قادیاني حکم قتل شو، قادیاني دپاره جایز حقوق غوښتل، قادیاني د اوټ حق ورکول، دا فیصله شریعت خلاف ده که موافق ده؟ ټول وایي. دونه خو پوه شوي تاسو؟ پوه شئ که پوه نه شوئ؟ خلاف ده که موافق ده؟ زما خبره درسته که غلطه ده؟ اوس هم زه یم که غلطي خیر زمونږ اصلاح دې وکړي، مونږ منو. زه منمه بیا به انشاءالله یو جمعه په دې باندې بیان وکړم که زما اصلاح شوه زه به توبه وباسم ستاسو په مخ کې چې ما نه غلطي شوې وه، ما بیان غلط کړی، ما د شریعت حکم صحیح نو بیان کړی، زه پې صحیح نوم پوه شوی. د قادیاني دغه حکم نه دی یا ما په دې قرارداد باندې فضول اعتراض کړی او که نه زما موقف غلط نه دی، د قرآن او د سنت موافق دی. محترمو بیا منودل پکار دي. پکار دي که نه دي؟ پکار دي. لږ وخت هم هله مخه جي آخري خبرې دي. دا خبرې شاید زما د ژوند په دې موضوع باندې آخري خبرې دا واورئ، هر وخت خوند نه کوي. شاید دا آخري خبرې زما د ژوند په دې اړه باندې زه په دې په ټولو جوانیو باندې پوه یم، زه دې موضوع په نزاکت باندې پوه یم، زه د حالاتو په هر څه باندې پوه یم، خو د الله دین پټولی نه شم. د رب العالمین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نمک حرامي کولی نه شم، د هغه د ذات اقدس سره بېوفایي کولی نه شم. خیر دی ما ته په دې لاره کې څه رارسي د حضور د خاطرې قبول دي. زما محترمو ګورئ که چېرته کې اوس دې نه زما سوال دا دی، شیخ الاسلام تقي عثماني صاحب نه هم دی، علماو نه هم دی، چې کله تاسو کوم وخت کې دا قرارداد
په 7 سپتمبر 1974 کې پیش کول. سوال دا دی دغه وخت پورې قادیانی ځان ته کافر ویل او کني ویل؟ قادیانی ځان ته کافر ویل کو نه ویل؟ جواب په نفي کې دی. جواب قادیانی نن ورځې پورې ځان ته کافر نه وایي. چې کله قادیانی ځان ته هغه ورځ هم کافر نه ویل نن هم نه وایي نو زندګ کافر شو. نو زندګ د پاره جایز حقوق چرته دي؟ کته دا وي چې ما ولا زګه حقوق غوښتلي دي چې حکومت ورته کافر وایي، حکومت ورته کافر وایي او دی اومني نو بیا جایز حقوق شو. زم بیا هم جایز حقوق نشته، بیا هم جایز حقوق. قادیانی چې ځان ته کافر وایي لکه په غټو غټو سټیجونو باندې د پیښور د اسلامي پارټۍ مشر او فرمایل، د غټ اسلامي پارټۍ مشر او فرمایل د پیښور په جلسه کې وایي که چېرته قادیانان آئین پاکستان تسلیم کی او ځان ته کافر وایي زموږ سره هېڅ جګړه نشته دی، زموږ سره بیا هم جګړه شته. ځان ته کافر ویلو باندې دته تحفظ ملاوي دی. د هغې وجه دا ده چې هر قادیانی ګستاخ رسول هم دی. سم دی جی؟ ګستاخ رسول دی. بالفرض زه دې علماو سره منم ګر چې دا شریعت نه خلاف ده، یو 2 منټو دپاره د شریعت د دلایلو نه سترګې پټومه او دا منم چې قادیانی هم ذمي جوړېدی شي. ما در سره ومنو ده چې ذمي جوړ شو. چې کله ذمي بیا اوس بالفرض قادیانی دا منلی ځان ته کافر ویلی شو تر نه بعد بالفرض سترګې پټو او ذمي کافر دی. ذمي کافر چې کله د حضور په شان کې ګستاخي وکړي بیا څه حکم دی؟ بیا هم واجب القتل دی. څه شی دی جي؟ په دې کې د احنافو د نورو ائمو په نسبت باندې خو د ده ذمه احد مات شو. زمونږ د احناف اختلاف دی. مسله وری محترمو، مسله وری ځان پوهه کوي. زمونږ د احنافو د متقدمینو او د متأخرینو علماو اختلاف دی. زمونږ د مذهب متقدمین علما فرمایي چې دی واجب التعزیر دی، قتل کیږي به نه او د ده ذمه د معاهده ماتیږي نه. خو زمونږ متأخرین علما شیخ امام ابن الحمام رحم الله، امام نصفی رحم الله، علامه عینی رحم الله او زمونږ اکابر متأخرین احناف چې فتوا هم د دور د حالات د وجې نه د دې په قول باندې ده چې کله ذمي کافر عیسائی دی، یهودي دی، سیخ دی او دلته ذمي اوسېږي، معاهده ورسره شوې ده، دی د حضور په شان ګستاخي وکړي، معاهده ماته شوه او واجب القتل دی. معاهده ماته شوه او واجب القتل دی. په دې باندې دغه ما سره فتوی موجود دي. نور مانه وخت نیسي، فتوی موجود دي. متأخرین دا وایي چې ذمه نو که قادیانی بالفرض ځان ته کافر وایي بیا هم دی ګستاخ دی او ګستاخۍ سره د ده ذمه بیا ماته شو، بیا واجب القتل دی. نو قادیانی دپاره په مخ د ځمکه باندې ژوند تېرولو حق حاصل نه دی. په خبره باندې پوهېږي. دا زما په لاس کې د شاه انور شاه کاشمیر رحمت الله علیه کتاب دی اکفار الملحدین. د اکفار الملحدین محترمو په صفحه نمبر 54 کې دی فرمایي، صفحه نمبر 54 کې دی وایي چې قادیانان به د توبې مطالبه څه کوي. دا علما خو مونږ ته دا وایي چې دا وجل د حکومت کار دی. نو یاد ساته قادیانی ته د اسلام دعوت ورکول هم د حکومت کار دی. خبره پوه شي؟ قادیانی نه د توبې مطالبه کول هم د حکومت کار دی. که چېرته کې ته هغه کار په لاس کې الې دا بل کار په لاس کې ولې نه الې؟ که ته په هغه کار اخیستو سره قانون په لاس کې اخیستو والا نه جوړېږي، زه د دې بل کار په فتوا ورکولو باندې قانون لاس کې اخیستو والا څنګه جوړ شم؟ دا د انصاف خبره ده. شاه صاحب فرمایي غایت ما یحتاط لهم ان یستتیبهم. د دې په حق کې انتهایی احتیاط دومره دی د قادیانانو متعلق چې دې نه به د توبې مطالبه وشي. توبې مطالبه فإن تابوا کدی توبه وویسته ډېره ښه ده، والا که توبې ونه ویسته فهم کافرون کافران دي. وليس في الشريعة الإسلامية إلا هذا القدر كما أثبتناه بالإجماع فيما بعد في الفصول وعرض التوبة أيضا إنما يكون من حاكم الإسلام. توبه وسوق ويجي توبه طلب به سوق کيو د اسلام حاکم کوي د اسلام کده دا خبره فإما لهذا وإما لذا یا د توبه قبول کی کتوبه نو باسی واما الان فلم يبقى الا الكفر. اوس خو صرف کافران دي. فيجعلوا شعارا ودسارا نو دی ګرځولې اورنا بچونا حتى يحلهم دار البوار. بس دې سره دا کار دی چې جهنم ته ورسي. سورته جی جهنم تا. شاه صاحب رحمه الله مخکې فرمایي زما محترمو په
صفحه نمبر دا دی 93 او بهانو بیا باندې تاسو مخکې دا اخرنۍ حواله د دې علماء د پاره پیش کومه تاسو هم په ځان پوه کړئ دی وی فظهر ان التاويل في ضروريات الدين لا يدفع الكفر وآية ما يوسف فيه هو الانذار والاستتابه انتهایی خبره دا ده چې دینه د توبې طلب وشي توبه وباسه فإن تابه که قادیاني توبه وویستله ډېره ښه ده والا قتل کفرا والا قتل کفرا دی په کفر باندې مري څه باندې مري دا مرتد دی ارتدادن حد دی حد دی مړ کېږي حدن څه شي جي د شریعت اصطلاح ده حدن بیا مفتی پوپلزی صاحب غالبا دې کال یا بل کال په شنامنګر اجتماع کې دا زما والا خبره کړې ده چې په کومه خبره باندې زه ګستاخ شوی وم په کومه خبره باندې زه مورد تان ګرځېدلی وم هغه خبره خدای د هغه د خولې نه م ایستلې ده بیان په ریکارډ باندې موجود دی هغه وایي قادیانیانو ستاسو اصل حکم قتل دی وایي دا علماو تاسو له رعایت درکړی دی څه درکړی دی رعایت نو مفتی پوپلزی صاحب تاسو نم پوښتنه کوم په ډېر ادب احترام سره او کوم علماو چې دا موقف دی د ټولو نه هم پوښتنه کومه حدودو کې علماو ته یا حکومت ته د رعایت اجازت چا ورکړی دی حد کې په حدودو کې رعایت حق د اچا ته حاصلو د پیغمبر صحابي اسامه ابن زید رضی الله عنه د فاطمه د غلا په حد کې شفارس وکړو ما مخکې عرض کړو نبی علیہ السلام ورته غوسه شو اتشفعوا فی حد من حدود الله اے اسامه ته د الله په حدود کې شفارس کې مخکینی خلک هم په دې ویل تباشي وو چې غریب و جرم وکړو په هغې به حد نافظ کو چې مالدار به جرم وکړو نو بیا به حد نافظ کولو نه نو مفتی صاحب تا هم سوال دی د پاکستان ټول علماو هم سوال دی خدای پاک ته وګورئ الله جل جلاله ته مخ کوي او ارس ته شا کوي زه یو کمزور انسان ما زه یو ورکوټ انسان ما زما خلم مړه ده زما علم هم کمزوری دی زما اخلاص هم کمزوری دی زه ټولې کمزورۍ منم خو زما دا خبره صرف د حضور د شان دپاره نو بیا قبلول پکار دی محترمو په دې خبره باندې سوچ پکار دی که پکار نه دی وایي پکار دی که نه پکار دغه علما د جواب وکړي چې حدود کې بیا نو رعایت علماو ته یا حکومت ته چا ورکړی شریعت کې حد کې رعایت اجازت شته شته دی جی نشته دی لہذا زما اخیری مطالبه دا ده د ټولو علماو نم ټولو ته وایم جلسې جلوسونه مونږ ډېر وکړل زنده‌باد مرده‌باد مونږ ډېر وکړل په یو جلسه باندې زمونږ 45 لاک روپۍ د ختم نبوت ولګېدې دا بیکاره نه وي دا د امت مسله د پویولو دپاره بس الحمدلله د ختم نبوت په عقیده باندې مسلمانان پوه شو اوس یو قدم مخکې والی راپاسئ زه به ستاسو خادم یم زما ملګري به ستاسو خادمان ستاسو په ځار نه به دوړي په خپلو څادرونو او په لمنو باندې لرې کوو او مطالبه وکړي د حکومت نه مضبوطه چې د قادیانانو دپاره د قتل حکم جاري کړي تاسو ته مطالبه کوئ که نه کوئ جي لاس اوچت کړي ما سره تاسو ټول ما سره په دې مطالبه کې شریک یي چې دا کوم مطالبه زما ده دغه مطالبه ستاسو هم ده د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د شان اقدس دپاره خپل مال جان اولاد صلاحیتونه عزتونه خویندې میندې لوریانې ښځې ټول مونږ قربانولی شو قربانولی نه شو قربانو به که نه به قربانو انشاءالله زما په شاته او په دې موقف باندې تاسو ټول ودرېږي که نه به ودرېږي انشاءالله دغه د شریعت موقف ستاسو دی که نه دی انشاءالله تاسو ټول د حکومت او د دې علماو نه دا مطالبه کوئ که نه کوئ الله جل جلاله قبول کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اخرنۍ خبره مانه هیره وه دا ستاسو آیین پاکستان دی آیین پاکستان دی علماو کتلی هم نه دی مونږ سره بیا په دې باندې مناظرې کوي آیین پاکستان کې هم د قادیاني متعلق قادیاني په عام کافر کې اچولی شوی دی څه جی دا د آیین پاکستان دی او صفحه نمبر د 174 دا عبارت هم تاسو وورئ شاید چې ستاسو تر غوږه بیا نشي صفحه نمبر 174 کې د مسلمان تعریف کوي د مسلمان او د غیر مسلم تعریف هم کوي دا دم تاسو ته یادوي چې دا جرأت څوک نشي کولی چې په آیین کې قادیاني ته کافر وایي څه ورته وایي ولې د اقوام متحده د طرف نه زمونږ خدای چې کوم دی نعوذ بالله د هغې د طرف نه پابندي ده چې یو دین والا او بل دین ته څوک کافر نه وایي ستاسو آیین کې دا جرأت تر قیامته څوک نشي کولی چې هغه ته کافر وایي کوک آیین ورته وایي که نه انشاءاللہ ہم برسر ممبر بھی کہیں گے
बरसरदार भी कहेंगे इंशाअल्लाह। कहेंगे या नहीं कहेंगे इंशाअल्लाह? कहेंगे इंशाअल्लाह। देवी गैर मुस्लिम से कोई ऐसा शख्स मुराद है जो मुस्लिम न हो और इसमें ईसाई, हिंदू, सिख, बुद्ध या पारसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स, कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप का जो ख़ुद को अहमदी या किसी और नाम से मौसूम करते हैं, कोई शख्स या कोई बहाई या जदवली ज़ातों में से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स शामिल है। नो कादियानी दल पर आइन किम पर आम कातिर क्या चोले दे नो मावे आइन गैर इस्लामी दे सोचे दे जी गैर इस्लामी दे तदन में मुतालबा ताच आल तदल तकली कली दी पदी आइन की दिल कली दी कि फैसला बद कुरान और द सुन्नत खिलाफ ब कानून साजी न कीगी यो कानून ब द कुरान और द सुन्नत खिलाफ न जुड़ीगी दा हक स्ता आइन मातरा करे दे मा पदी मुजरिम म गर्जवा आज़ादी द बयान दी आइन हक वर करे दे नो मातम बया द बयान द आज़ादी हक राका द आइन दलान दी दन मुतालबा कोमा च दगा शख्स ता गैर शरी दे सचे दे जी दा खिलाफ द कुरान और द सुन्नत ते तो दा तिबा उबासा अल्लाह जल्ल जलालहु दी दामन तौफीक नसीब की वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्ना ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक अल्लाहुम्मा इन्ना लमरातिल मौत व सकरातिल मौत अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार वादखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह दा मजलिस द ख़ुल रज़ा ज़रिया गर्ज़े अल्लाह द ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द शफ़ाअत ज़रिया गर्ज़े खुदाया। या अल्लाह ज़मूद द अमल द ख़ुल रज़ा द पार गर्ज़े अल्लाह तलब द शोहरत और याकारे न महफूज उसाता खुदाया द हक बयान तौफीक नसीब का अल्लाह प हक बंद इस्तिक़ामत नसीब का अल्लाह द हुज़ूर दुश्मनान तबाह का द हुज़ूर द शान दुश्मनान तबाह का अल्लाह का जनान तबाह का अल्लाह शियागान तबाह का इलाह अलमीन दिन दुश्मनान टोल नेस्त व नाबूद का अल्लाह ज़लील का अल्लाह रुस्वे का अल्लाह शर्मिंदे का या अल्लाह द हुज़ूर द शान हिफाजत में ओ फरमाया द हुज़ूर द बाग द गुलानो द सहाबो द शान हिफाजत में ओ फरमाया द टोल उम्मत मुस्लिमा द मेंदु द उम्महातुल मोमिनीन द शान अक़दस हिफाजत में ओ फरमाया अल्लाह द कुरान और द इस्लाम और द मुसलमानान हिफाजत में ओ फरमाया। या अल्लाह मुँह हक परस्ती नसीब की खुदाया अल्लाह द बुत परस्तेन हम उसाते अल्लाह द अकाबिर परस्तेन हम उसाते अल्लाह द शख्सियत परस्तेन हम उबासी अल्लाह द जमात परस्तेन हम उसाते या अल्लाह हक राता हक का रखा अल्लाह प हक मुरवान का अल्लाह बातिल ला तो बातिल खा रखा अल्लाह द बातिल महफूज उसाता अल्लाह ज़मू जान माल तमाम तर सलाहियतुना द दीन अक़दस और द दीन आली द पारा कबूल व मबरूर ओ फरमाया द हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द शान अक़दस द हिफाजत द पारे कबूल ओ फरमाया मुंग बसिरात मुस्तकीम रवान के खुदाया मुंग द ख्वाब गफलत न बेदार की अल्लाह मुंग द बेगैरतोब न उसाता अल्लाह मुंग द बुज़दिले न उसाता अल्लाह मुंग द यरी न उसाता अल्लाह मुंग द इस्लाम द पारा बहादुरी नसीब का अल्लाह ईमान कामिल नसीब का जवानान में कबूल का बुढ़ागान में कबूल का कशरान में कबूल का मुशरान में कबूल का जनाना में कबूली का नारिना में कबूली का या अल्लाह माशरे की में गैरत पैदा का हुक्मरानों की में गैरत पैदा का ईमान पर की पैदा का या अल्लाह दीनी हिम्मत पर पैदा का या अल्लाह उलमा में जरी की खुदाया या अल्लाह द पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मुसलियो द या अल्लाह दागी द मेंबर न द हक आवाज़ बुलंद का खुदाया तौफीक मुंग सर शामिल हाल का तुम टोल नाराज़िशा या अल्लाह दास दर शिबा नाराज़ मशी या अल्लाह मर्द शहादत मकबूल व मबरूर मुटूल नसीब उ फरमाया व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला नबील करीम व आलिहि व सहाबिहि अजमईन।